iPhone 17 Pro Max کوم چې نن سبا د سوشل میډیا او یا د خبرونو سره ټکی دی او بالخصوص د پښتنو لپاره. نو راځئ چې نن ځینې ډیزاین یې وګورو، فیچرز یې وګورو چې څه پکې نوي راغلي دي. نو په اول قدم کې به مو ډبې خلاص کړو. دا چې د دې ځای نه ډبې خلاصېږي، صبر دا کیمره لاندې کړم. دا به ترې داسې په قلاره دغه شان ته واړوم. صحیح. یو کیسه را یاده شوه، زموږ یو ملګری او که زما دغه ویډیو د ملیشیا ملګري ګوري، نو زموږ یو ملګری او ناشر جان، او هغه به چې ایفون به بازار ته راته، نو ناشر به لومړنی واحد سړی و چې د اپل سټور مخې ته په قطار کې به ولاړ و چې ایفون ترلاسه کړي. نو چې کله به یې پوهنتون ته راوړه، بیا چې به ملاو شو، نو یوه ورځ مې ورته وویله چې راشه د ایفون خو وګورو چې څنګه دی. نو داسې چې راواخېسته، ولې داسې بوی کوئ؟ نو دا ګوره وایي اوس هم ترې د کلیفورنیا بوی ځي. نو زه هم تاسو ته وایم چې د کلیفورنیا بوی دې ځي. نو د ډیزاین خو یې ماشاءالله ګوره چې واحد دغه نوی څه چې پکې دي دغه ډیزاین دی، دغه 17 دی او دغه 16 دی، نو دغونه فرق دی. صحیح ده. او ویل کېږي چې دغه کم نه پوهېږم چې دا کم مټیریل او څه کارولي دي، وایي ډېر زر سکرچ کېږي، ځکه دا چې دی دا میټ دی، ټیټانیم شی ورکړي دي او دلته څه بدل مواد کار کړي دي، نو د ده سره باید ګزاره وشي. نو راځئ دغه خو ډیزاین دی او لږ به دا کیمره دغه کړمه چې دا ټول درته وښایم. او نور چې تاسې ګورئ دغه په تیکنس کې مطلب کیسه ټوله یوه ده، یو ډیزاین کې راغلی دی، سایز هم یو شانته دی. راځئ چې نور فیچرز وګورو چې څه مختلف راغلي دي. صحیح ده. اول خو به یې خلاص کړو چې مخې ته وګورو څه دی پکې. صحیح ده. نو نوی ایفونونه چې راغلي دي iOS 26 هغه کوم نوی دغه چې دی اپډیټ بیټا اپډیټ کې راغلي دي، او ضرور نه ده چې مطلب ته یې اپډیټ کړي. تر ټولو چې ډېر مختلف شی دی صرف کیمره ده پکې. ویل کېږي چې دغه مخکنۍ کیمره چې ده اوس به یې هم ګورو 40 میګا پکسله ده، ولې مخکنۍ دا بله چې وه 12 وه، نو داسې یو په 2 ډېره شوې ده. او دغه شاته کومې کیمرې چې دي دا هم ټول 48 شوي دي. مخکې فکر کوم یوه 48 میګا پکسله وه، اوس یې ټولې 48 میګا پکسله کړي دي. راځئ ولاړ به شو کیمره ته، کیمره به خلاصه کړو. صحیح ده. اول خو به دغه زوم وګوره چې ډایرکټ دغه شپږم زوم کې ګوره دلته چې مو وړم هغه کوالټي د لاسه نه ورته ګورئ، دغه خطونه خو ګورئ بیخي یعنې واو. صحیح ده. مخکې کیمره چې وګورئ داسې یوه چې بیخي فل کوالټي کې دغه چې دا نوی فیچر راغلی دی ګوره دا په
پورټریټ دا کې په لینډسکیپ ماډل کې هم عکسونه اخیستلی شي. او تر ټولو چې ډېر مختلف شی راغلی دی وګوره کیمره ده. کیمرې ته چې راغلی په دې 3 ډاټ باندې کلیک وکړي دا وګوره دغه ډول کیپچر دا اوس ته کولی شئ ګورئ مطلب دواړه کار شي کولی. هم به ځان ښیي دا په دې خاطر ورکوي ډېر کله چې مثال خبره زه غواړم په دې څه وغږېږم دغلته د ډبې ده صحیح ده په دې وغږېږم خبرې وکړم نو دلته زما دغه کوم انځور چې تاسې ګورئ دا هم کتلی شئ نو دغه په دې خاطر نوی دغه پکې ورکړی دی او نور نو کوالټي خو به د دې بل سره مقایسه کړو هغه به هم درته وښیم. فوټوز کې خو یې بیخي خبرې نه کېږي. ښه دغه وه کیمره صحیح ده. نور پکې مختلف څه راغلي دي نو زه خو پکې نور داسې مختلف خاص څه نه ګورم بس کیسې هماغه ټولې زړې کیسې دي او ډېر فرق یې نشته دی. نو یوه خبره مې یاد ساتئ که پیسې درله نه ګټي مه یې خورئ صحیح ده ځکه چې یو څه شی فایده نه کوي نو ضرور نه ده هماغه 15 او 16 او 14 ټوله یوه کیسه ده. اوس به ووایي چې ښه موږ ته دا خبرې کوي نو تا ولې اخیستې نو خبره دا ده چې زما د اکتوبر په اول تاریخ باندې برډې ده نو ما باندې یو پیرزو وشوه او زه یوه تحفه راته چا راکړه خو بیا هم زما په درد دا کړو چې زه به پرې کانټینټ هم جوړوم او کیمره مې ورله ډېره پکارېږي بالخصوص دغه ډول کیمره چې پکې ده د کیمرې کوالټي نو دغه خوبایي پکې ده او د ده نه غیر نور داسې خاص څه پکې نشته او بس دغه ډیزاین دی شو لپاره که ډېر شوقیان هستئ او د وسم کېږي نو یا بسم الله که نه کېږي پیسې مو بې ځایه مه مصرفوئ. نو دغه و زموږ آیفون صحیح ده دغه یې ډیزاین دی. زه خو خپله د دغه ډارک کلرونو شوقي یم او دې کې تقریبا 4 کلرز دي. یو اورنج کلر دی صحیح ده نارنجي چې دویم دغه دی سلور وایټ کلر چې راځي او بیا پکې بلیک دی فکر کوم او بلو کلر دی. نو زما خو خپله دغه بلو کلر خوښېده او همدغه مې انتخاب کړو. نو په دې هیله چې هغه تنده مو پرې خړوبه شوي او په ډېر شوق یې کوئ خو بسم الله کوئ که نه یې په درد نه خورئ. نو که مو ویډیو خوښه شوي وي مخکې له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ او زموږ چینل له سره سبسکرایب کړئ. تر بیا لیدو الله پامان.